بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب قدوری مضمون فقه فصل دوهم موضوع ده صفت الصلاة د لمانځه صفت او طریقه چې د شروع څخه نیولې تر اخره پورې په دې باب کې راښیي. 14 درس دی. اذا دخل الرجل چې سړی یو کس داخلیږي فی صلاته د ده په لمانځه کې په چې سره په د لمانځه کې داخلیږي کبره په تکبیر ویلو سره تکبیر به ووایي. دا لومړي تکبیر ته تکبیر تحریمه هم وایي. تکبیر تحریمه ځکه ورته ویل کېږي چې د دې تکبیر په ویلو سره پر ده باندې هغه خوراک و چشک و شاوخوا کتل او نور کارونه حرام سول. دی په لمانځه کې اخته سو، بل کار به اوس بې له لمانځه نه کوي. ورفع دی به پورته کړي چې تکبیر یې ووایه، د پورته به کړي یدیه د ده لاسونه مع تکبیر د دې تکبیر ویلو سره د تکبیر ویلو سره به لاسونه پورته کړي څونی حتی یحاذی بابهامیه شحمتی اذنیه چې برابر سي د ده بټې ګوتې د ده د دواړو نرمیو سره د ده د غوږو د دواړو نرمۍ سره بټې ګوتې برابر سي. او دا د نارینه د پاره دی. ښځه به لاسونه پورته کوي تر اوږو پورې. فرق یې سته د نارینه او د ښځې د لمانځه تر مابین. په حدیث شریف کې راځي حضرت وائل رضی الله عنه فرمایي وایي ماته رسول علیه الصلاة والسلام وویل چې یا وائل ابن حجر اذا صلیت کله چې ته لمونځ کوې فجعل یدیک حذاء اذنیک نو ته لاسونه دا تر غوږو پورې د نرمیو پورې پورته کوه. او ښځه چې لمونځ کوي په دغه حدیث شریف کې راځي ښځه به لاسونه تر اوږو پورې پورته کوي. دا حدیث روایت کړی دی په معجم کې، معجم کبیر کې دا حدیث شریف را نقل شوی دی. او ستا بله خبره دا ده که چیرې دغه لومړی تکبیر د الله اکبر پر ځای باندې الله اجل ووایي یا الله اعظم ووایي یا الرحمن اکبر ووایي نو دا په لمانځه کې داخلېدلی شي صحیح کېږي. نو د امام صاحب په نیز باندې صحیح کېږي او په نیز د امام محمد او امام ابو یوسف چې د امام صاحب لوی لوی شاګردان دي زموږ د مذهب امامان دي هغوی وایي یا که چیرې الله اکبر ویلی سولی ضروري ده چې الله اکبر به وایي. که الله اکبر نه سوی ویلی بیا نو الله اجل او الله اعظم هم صحیح کېږي. د تکبیر ویلو وروسته به یعتمدو ونیسي بیده الیمنه پرسته لاس سره علی الیسرا چپه لاس، پرسته لاس سره به چپه لاس ونیسي. ویزعهما او دا دواړه لاسونه به کښېږدي تحت صورت لاندې تر نامه. دا زموږ په مذهب کې ځکه علقمه بن وائل بن حجر رضی الله عنه روایت کوي وایي ما رسول علیه الصلاة والسلام ولیدی چې رسته لاس مبارک پر چپه لاس کښېښوی او دواړه لاسونه تر نامه لاندې کښېښول په لمانځه کې. د دې حدیث روایت په مصنف ابن ابي شیبه کې سته. دغه روایت په مصنف ابن ابي شیبه کې سته. او همدارنګه د حضرت علی رضی الله عنه څخه یو روایت دی په ابو داود شریف کې چې علی رضی الله عنه فرمایي چې د سنت څخه یو دا دی چې رسته لاس پر چپه لاس کښېږدي لاندې تر نامه. همدا ډول زموږ د مذهب ټول فقهاو دغه روایت او په دغه طریقه سره عمل کړی دی. یوه بله خبره دا ده چې د ښځې دپاره د لاسو ایښودل وروسته تر تکبیر تحریمې دلته پر ځیګر باندې